د کهانۍ شروعات د یو هسپتال نه کیږي. دلته کې موږ د برینډن نومي ډاکټر د میری نومي ډاکټرې سره وینو. میری په اصل کې د هسپتال ته نوې راغلې وي، نو ډاکټر برینډن ورته د هسپتال خوستل غواړي. دا په اصل کې د لیوانو هسپتال وي. دې کې ورته داسې لیوني وښیي او بیا یو داسې سیل له بوزي چېرته کې چې درې لیوني په یو ځای اوسي. برینډن ورته وایي چې دیو په ټول هسپتال کې ډېر خطرناک دي، ولې چې دیو په درد باندې نه پوهېږي. دا درې واړه په اصل کې رونه وي. د ټولو کشري نوم درې ګوتې وي، ولې چې دې د ځان نه دوه ګوتې خوړلې وي، او د بل نوم یو سترګې وي. دې هم یو سترګه د ځان نه ویستې وي، او د مشري نوم غاښور وي، ولې چې د دې غاښونه ډېر تیره وي او یو عام انسان په څو سکنډه کې خوړی شي. میری چې دی وویني نو ډېره زیاته حیرانه وي. خیر د دې نه بعد دیو واپس روان شي، نو د یو سل نه اچانک یو پاگل لاس راوباسي او د میری ویښته ونیسي. برینډن یې په صحیح ټیم کې بچ کړي او بیا دلته نه لاړ شي، خو دیو ته څه پته نه وي چې د پاگل د میری د ویښتو نه سیم ویستی دی. بیا په دې سیم باندې د خپل ګیټ د کولاولو کوشش کوي، خو د دې دماغ دومره کار نه کوي. بار بار د کوششونو باوجود دا ناکامه کیږي، خو په دې باندې د هغه درې واړو پاگلانو نظر وي. دیو په اصل کې ادم خواره وي او د دې نورو پاگلانو په نسبت باندې ډېر زیات هوښیار وي. درې ګوتې ادم خور دې پاگل ته اشاره وکړي، ورته وایي چې دا سیم دلته راغوزار کا. نو دا پاگل د درې ګوتې خبره ومني او سیم ورغوزار کړي. درې ګوتې چې دا سیم راواخلي، د سیم په ذریعه باندې دا د خپل سیل ګیټ کولاو کړي، او بیا چې دا درې واړه بهر راوځي نو د دیو نظر په یو ګاډ والا باندې ولګي. دا درې واړه پې حمله وکړي او ډېر په بېرحمۍ سره یې مړ کړي. بیا دا درې واړه رونه ټول پاگلان آزاد کړي او په هسپتال کې یو غوبل جوړ شي. د دې نه بعد دا درې واړه ادم خواره میری ونیسي او په یو کرسۍ پورې وتړي، بیا ورله کرن ورکړي او مړې کړي. د دې نه بعد ډاکټر برینډن هم ونیسي، د دې لاس او خپې په کنډکټر باندې وتړي. بیا دا کنډکټر راټیټ کړي په کم سره چې د دې نه لاس او خپې وخیږي او په دې ځي باندې مړ شي. د دې په لیدو سره دا درې واړه ادم خواره ډېر خوشحاله وي. خیر د دې نه بعد موږ د 30 کاله پس وخت وینو څه دوستان د چکر د پاره راغلي وي. ټول د سنو بایکس په ذریعه باندې د غر سر ته ختل غواړي، خو نن د دیو قسمت دومره خراب وي چې په لاره کې په دیو باندې د واورې یو توپان راشي، نو ټول یو ځای کې ودرېږي، ولې چې توپان ډېر سیوا وي او دیو نور مخکې تللی نشي. خو بیا د دیو نظر په یو بیلډینګ ولګي کوم چې د دیو خوا کې موجود وي، نو ټول دې بیلډینګ ته د تللو فیصله وکړي. خو دا د دیو تر ټولو غټه غلطي وي، ولې چې دا هغه بیلډینګ دی کوم کې چې 30 کاله مخکې ادم خواره وو. دا ټول دې بیلډینګ ته ورشي، د بیلډینګ حالات چې دیو وویني نو ورته پته ولګي چې دا بیلډینګ د ډېرو کلونو نه بند دی. بیا دا ټول دې بیلډینګ کې ګرځي. نو دیو د ډاکټر برینډن دفتر ته ورسي. دلته کې د کایل نومي کس ته شراب میلو شي کوم چې 30 کاله پخواني وي. نو دیو ډېر خوشحاله شي، ولې چې شراب څومره پخواني وي هغومره قیمتي وي. دلته کې د ډینیل نومي کس ته څه کاغذات میلو شي، په دې کې د لیوانو ډیټا لیکلي شوي وي. نو دیو ته پته ولګي چې دا څه عام بیلډینګ نه دی، دا د لیوانو یو هسپتال دی. د دې نه بعد موږ د بیلډینګ نه بهر دوه سړی خواره وینو کوم چې یو لاش را روان کلی وي. په اصل کې دا هغه سړی خواره وي کوم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې لیدلی وو. یعنې دیو اوس هم دې بیلډینګ کې اوسي کوم چې کایل او د دې ملګرو ته څه پته نه وي. بل خوا د وینسنټ نومي کس د جین او د کینیا نومي جینکو سره د بیلډینګ کې ګرځي، خو په دې ټیم کې موږ هغه درې ګوتې ادم خور وینو کوم چې دیو پسې شاته ور روان وي. بیا دا درې واړه واپس حال ته راشي. وینسنټ دې ټولو ته وایي چې د بیلډینګ کې تیاره ده او دې کې به جنریټر ضرور موجود وي، موږ له جنریټر چالو کول پکار دي. او بیا د جنریټر کمرې ته ورشي او څنګه چې جنریټر چالو کړي نو په پوره بیلډینګ کې رڼا جوړه شي. په دې سره د وینسنټ ټول ملګري خوشحاله شي. بیا دا ټول دلته کې د پارټۍ کولو یو پلان جوړ کړي، نو راپاس یوې کمرې ته ورشي. دلته کې یو تیزه ګانه ولګي او ټول ډانس شروع کړي، خو دیو ته د کړکۍ نه یو سترګې ادم خور ګوري. د دې نه بعد دا ټول په خوشحالۍ باندې یو بلې کمرې ته راشي. ډینیل ته دلته کې د 30 کاله مخکې یو ریل میلو شي، نو دا د ریل په ټي وي باندې وچلئ. په اصل کې دا د دې هسپتال ویډیو وي کوم کې چې ډاکټران په پاگلانو باندې تجربې کوي. د دې په کتو سره ټول ډېر غبراو شي او بیا دا ټول د کېدو دپاره پاسي، ولې چې سبا به دیو وختي د غر سر ته خیږي. د شپې نه وینسنټ تږی شوی وي، نو دا راپاسي. څنګه چې د خپلې کمرې نه راوځي نو ګوري چې یو بله کمره کې یو کس ولاړ دی. وینسنټ دې کس ته اوازونه ولګوي خو داسې جواب ورنکړي. نو دا نږدې ورشي. د دې دا خیال وي چې څوک دې سره مذاق کول غواړي، او بیا چې څنګه دې له لاس یوسي نو اچانک دا کس لاندې خوی شي. وینسنټ ډېر غبراو شي او څنګه چې خپل ملګري خبرې د دې نه مخکې یو ادم خور د دې په خوله کې سیخ خښ کړي او په سر یې وباسي. بیا یې راکاږي او دلته نه یوسي. په سباله چې د جین سترګې کولاو شي نو ګوري چې دلته کې وینسنټ نه وي. نو دا خپل ټول ملګري خبر کړي، خو چاته د وینسنټ په باره کې څه پته نه وي. بیا دا ټول په حال کې راټول شي. دلته نه د دیو سامانونه ورک شوي وي، نو د دیو دا خیال وي چې وینسنټ دیو سره مذاق کول غواړي. د دې نه بعد دا ټول وینسنټ په دې بیلډینګ کې کتل شروع کړي. دیو په دوو ګروپونو کې تقسیم شي. یو ګروپ هغه ځای ته ورسي چېرته کې چې د دیو ملګري مړه شوي دي. د دیو نظر په وینه ولګي نو ټول ډېر غبراو شي. دی خوا جینا په
وینسنټ پسې ګرځي نو دا یوې کمرې ته راشي د دې نظر په یو ادمخور باندې ولګي کوم چې د دې یو ملګری راغستی وي بیا یې په یو ټیبل باندې کېږدي او په ټوکیا باندې رایڅار کړي د دې په لیدو باندې جنه ډېره ګبرو شي او دلته نه وتښتي دا ټول یو ځای ته راټول شي دیو ته څه پته نه لګي چې وینسنټ اخر څه شو په دې ټیم کې د دیو خواته یو جیکټ راوغورځېږي څنګه چې دیو دا جیکټ کولاو کړي نو دې کې د دیو د ملګري سر وي په دې باندې ټول چغې شروع کړي او ډېر ګبرو شي درې واړه ادمخواره د دیو نه یو بله جینۍ ونیسي او په کنډکټر کې پسو کړي او بیا یې بره راکاږي کایل د دې مدد کول غواړي خو دې باندې د بره نه وینه رابېږي او بیا اچانک د دې نه سر کټ شي په دې سره دا ټول چغې شروع کړي او په منډه باندې د بلډینګ نه بهر وځي بیا په جلتۍ کې خپل سنو بایکس ته وخیږي خو دیو ته څه پته نه وي چې دا درې واړه رونه ډېر زیات هوښیار دي دیو د دې ټولو بایکونه خراب کړي وي او پیادل دلته نه وتل ناممکنه ده ولې چې ډېره تیزه واوره ورېږي نو د لورن نومې جینۍ دې ټولو ته وایي چې زه دلته نه په سکیچینګ باندې ځمه او تاسو دپاره به زر تر زره مدد راوړم نو دا یوازې روانه شي ډینیل دې ټولو ته وایي چې موږ ټولو له د برینډن دفتر ته تلل پکار دي ولې چې د هغه دروازې دې ټول بلډینګ کې مضبوطې دي نو دا ټول واپس دې بلډینګ ته دننه شي او د برینډن دفتر ته ورسي دیو په ځان پسې دروازه بنده کړي کایل دې ټولو ته وایي چې موږ له دلته کې اسلحه کتل پکار دي ولې چې بغیر د اسلحې به د ادمخواره موږ ټول مړه کړي نو دیو دې دفتر نه راوځي او لاندې د بلډینګ ته خانې ته کوز شي خو دلته کې دیو پسې درې ګوتې ولګي دې سره په لاس کې یو تبرګی وي نو دا درې واړه په منډه باندې یو کیبین ته دننه شي او خپل ځانونه غلي کړي د دیو قسمت ښه وي درې ګوتې د دیو په مخه واوړي خو په دیو باندې نظر ونه لګي دلته نه دیو چاړې او تبرګي راواخلي او واپس د دفتر طرف ته را روان شي دی خوا څوک د دفتر دروازه وټکوي څنګه چې کینیا دې دروازې ته نږدې شي او دې نه تپوس وکړي په دې ټیم کې یو ادمخور په دې دروازه کې سورې وکړي دې سره په لاس کې ډریل وي دا دې سوري کې لاس دننه کړي او د کینیا ویښته ونیسي خو د دې بله یو ملګري چاقو راواخلي او د دې په ذریعه باندې خپله ملګري ازاده کړي دې خوا دا درې واړه په منډه د دفتر طرف ته را روان وي د ټولو نه شاته ډینیل روان وي نو دیو ته درې ګوتې پټ شوی وي او اچانک په ډینیل باندې حمله وکړي ونیسي بیا یې خپل کچن ته یوسي دلته کې یو ټیبل پورې وتړي او بیا دې نه غوښې کټ کول شروع کړي په دې سره ډینیل ته ډېر درد میلاویږي او دا درې واړه سړی خواره ډېر خوشحاله وي دې خوا کایل او ساره راورسي نو دیو ته پته ولګي چې د دیو نه ډینیل پاتې شوی دی دې ټولو ته پته ولګي چې ډینیل به سړی خورو نیولی وي او په دې ټیم کې د ډینیل چغې شروع شي نو دیو د ډینیل د بچ کولو فیصله وکړي او بیا دا ټول بهر راوځي کایل دې ټولو ته وایي چې تاسو دلته ودرېږئ او زه دننه معلومات کوم څنګه چې کایل دننه ورشي او د دننه حالات وویني نو ډېر ګبراو شي ولې چې درې واړه سړي خوانه په ډینیل باندې لګیا شوي وي او دې نه غوښه کټ کوي او بیا یې په تیلو کې پخوي او خوري کایل واپس د خپلو ملګرو خواله راشي او دیو ته ټوله قصه وکړي د دې نه بعد دا ټول مشوره وکړي چې موږ سره چړي او تبرګي دي او موږ له دا سړي خواره وجل پکار دي نو ټول په یو ځای باندې په دې سړي خورو حمله وکړي دا درې واړه سړي خواره منډې شروع کړي او په منډه باندې یو سیل ته دننه شي دا په اصل کې هغه سیل وي کوم کې چې د نن نه 10 کاله مخکې دیو ژوند تیر کړی دی کایل د درې واړو ته ډېر غوسه وي دا خپلو ملګرو ته وایي چې موږ له دا درې واړه وجل پکار دي خو د دې یوه ملګري ورته وایي چې دیو پسې ګیټ بند دی دا درې واړه به پخپله د لوږې نه مړه شي کینیا کایل ته وایي چې ته دلته کې په دیو باندې نظر ساته موږ دې بلډینګ کې تار ګورو چې خپل بایکونه ټیک کړو دا درې واړه لاړ شي او کایل یوازې پاتې شي دا دې سړي خورو ته ډېر غوسه وي دې خوا دا درې واړه د بلډینګ کې ګرځي خو دیو ته تار میلاو نشي نو دا درې واړه ډېرې پریشانه وي دې خوا کایل ولاړ وي خو ټیم چون کې ډېر تیر شي نو دې ته خوب ورشي او بیا د دې سترګې پټې شي خو نن د دیو قسمت دومره خراب وي چې 10 کاله مخکې په کم سیم باندې چې درې ګوتې ګیټ کولاو کلی و هغه سیم اوس هم د دیو په سیل کې موجود دی دا هغه سیم راواخلي او د دې په ذریعه باندې دا ګیټ کولاو کړي بیا دا درې واړه بهر راوځي دیو کایل ونیسي او ډېر په بېرحمۍ سره یې مړ کړي دې خوا کینیا خپلې ملګري ته وایي چې زه د کایل پام کومه بیا راپاسي او د کایل طرف ته روانه شي خو اچانک د بلډینګ جنریټر بند شي او ټول بلډینګ کې تیاره جوړه شي کینیا د بیټرۍ په ذریعه باندې هغه سیل ته ورسي او دلته چې وګوري نو کایل نه وي او د سیل دا ګیټ کولاو وي کینیا ډېره ګبرو شي او په منډه باندې واپس د برینډن دفتر ته راشي او خپلو ملګرو ته ټوله قصه وکړي ورته وایي چې ادمخواره واپس د جیل نه وتلي دي ورته وایي چې کایل هم ورک شوی دی د دې په اورېدو سره ټول دوستان ډېر ګبرو وي په دې ټیم کې یو کس د سر نه بورۍ تاو وي او د دیو طرف ته رامنډې وایي
وي د دې په لیدو سره دا ټول دوستان نور هم غبراو شي. د دیو دا خیال وي چې دا به هغه آدم خورونه یو کس وي. ټول د دې د وجلې مشوره وکړي او بیا خپل چاقوان راواخلي. دا کس دلته نه منډه کړي خو جنکۍ پسې شاته نه راشي او په چاقوانو باندې رایسار کړي. ډیر په بېرحمۍ سره یې مړ کړي. خو چې کله د دې د سر نه بورۍ لرې کړي نو ورته پته ولګي چې دا د دیو ملګری قایل و کوم له چې آدم خورو ژبه کټکلې وي. د دې نه بعد آدم خواره په دیو پسې ولګي نو دا ټول په منډه باندې یوې کمرې ته دننه شي. بیا یو کړکۍ ماته کړي خو دلته نه د وتو څه لار نه وي ولې چې واوره ډیره سیوا وي. خو دیو په څه ناسه طریقه باندې د واورې په ذریعه باندې بره راوخیږي. د دیو نه یوه جینۍ لاندې پاتې شي او د دې د خطو نه مخکې دا درې واړه راشي او د ډریل ماشین په ذریعه باندې دا مړه کړي. درې جنکۍ دلته نه منډې شروع کړي خو دیو ته څه پته نه وي چې آدم خواره دومره هوښیار دي چې هغوی د دیو سنو بایک سټیک کړي او د دې په ذریعه باندې دیو پسې شاته ولګي. بیا دیو نه یوه جینۍ مړه کړي او کین یو ساره منډې وهي. یو آدم خور په کینیا پسې ور روان وي خو ساره یو لرګی راواخلي او په دې باندې ووایي او د بایک نه لاندې غوځار کړي. دیو ترې بایک واخلي او د دې په ذریعه باندې دلته نه د تښتېدو کوشش کوي. دواړه ډېرې خوشحاله وي. د دیو دا خیال وي چې دا دواړه بچ وي خو دیو ته څه پته نه وي چې د آدم خورو په لاره کې یو تار لګولی دی. دا دواړه په پل سپیډ کې روانې وي نو د یو تار په ذریعه باندې د دواړو سرونه کټ شي. بل خوا موږ د لورن نومې جینۍ وینو کومه چې دیو نه پیادل راغلې وي. دا هم یو ځای کې د واورې په وجه باندې مړه شوې وي. نهه ملګري او ټول د آدم خورو په وجه باندې مړه شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.